ګرانو ملګرو زمونږ د یوټیوب چینل پښتون غږ در سره سبسکرایب کړئ او د ورسره خوا کې د غنټۍ په دغه نشان باندې هم کلیک وکړئ. دې سره به تاسو ته زمونږ د هرې ویډیو د اپلوډ کولو نوټیفیکیشن ملوي. یوه اوښکتو یول د چا د سترګو یوه اوښکتو یول د چا د سترګو لکه ټول انسانیت چې په ژړا کې غزل دی چې ستا تصویرونه رانه دغه شان په ځای پاتې شو ستا تصویرونه رانه دغه شان په ځای پاتې شو خپل ارمانونه رانه دغه شان په ځای پاتې شو. ما ویل ستا په کمالاتو به کتاب لیکمه ستا په کمالاتو به کتاب لیکمه هغه شعرونه رانه دغه شان په ځای پاتې شو. ته چې کامیاب شوې په ډالۍ کې مې دروړل غوښتل خو ته چې کامیاب شوې په ډالۍ کې مې دروړل غوښتل خو ګرانه ګلونه رانه دغه شان په ځای پاتې شو. او یار شو د یو کلي ګل زه شومه د بل کلي ګل یار شو د یو کلي ګل زه شومه د بل کلي ګل اوس دیدنونه رانه دغه شان په ځای پاتې شو. او مخې له راغلې راته ویل زه دې یادېږم که نه مخې له راغې راته ویل زه دې یادېږم که نه ستا سوچونه رانه دغه شان په ځای پاتې شو. مننه کوم مخې له راغې راته ویل زه دې یادېږم که نه ستا سوچونه رانه دغه شان په ځای پاتې شو. او ژوند یو انسان دومره راتنګ کړو یم حیران اخلاص ژوند یو انسان دومره راتنګ کړو یم حیران اخلاص واړه کارونه رانه دغه شان په ځای پاتې شو. ډېره مننه اخلاص بي ډېر ښایسته کله ته چې د نورو سره ځې په مازدیګر څه کوم ته چې د نورو سره ځې په مازدیګر څه کوم ستا شولو زه ستا په پېښور څه کوم. او خپل ځان دې رانوست په کار د پښتونخوا د خلکو خپل ځان دې رانوست په کار د پښتونخوا د خلکو مړه زه ستا په قابلیت او په هنر څه کوم. چې ټوټه ځای پکې زما د اوسېدلو نشته د اوسېدلو نشته ملکنډ څه کې اشنغر او په خیبر څه کوم. او مننه کوم او مال دې ذهن فکر خیال مال دې پوهه راکړه چې الوتې نشم اخلاص نو په وزر څه کوم. مننه کوم.